بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي د بړبیرې د سیمې یو جوور فکر، پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو ځلنده او پیژندلی شخصیت نورالبصر بصر صاحب را سره د ننني پروګرام میلمه دی. څوک چې د میډیا یو باکمال شخصیت دی، د نظم په حواله یو ژوندی او ځلنده نامه ده. نو بالکل د ادبي ګلونو نننی مرکم دي سر را جوړه که. نو ډیر محترم نورالبصر بصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو د ټول ټیم مننه کوم بچې او زیار او منډې ګورم ډېر په کم عمر کې لګې او ډېر ښه کار دې روان کړی دی. الله دې توان درکړي او الله دې بری درکړي. ډېره مننه ستاسو هم کو نورالبصر بصر صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو نه وخت ورکو. یو جهان مننه. پروګرام کې به درنه کلامونه هم اورو خو څه ادبي پوښتنې به درنه هم کوو. نو بصر صاحب چانه خو پټ پناه نه یې خو له خپل ژبې نه په ادبي سفر باندې مو لږه رڼا واچوله ډېر به خوشحال. داسې ده چې ستا نه به ډېر کم عمر و زما د 12 کال عمر کې ما ولنی غزل ولیکلو. بیا نه پوهېدم بغیر استاذه لګېوم تر ډېر وخته پورې مې استاذ نه و. خو دا و چې په ردیف قافیه او په بحر او په وزن پوهېدم چې هر څنګه څه فطرتي غوندې عمل و. او همیشه ما دا خبره هم کړې ده که په یو سړي کې شاعر موجود وي نو هغه شاعر پټ نه پاتې کېږي، او که یو سړي کې هر کردار موجود وي هغه خود به خود ځان ښیي. لکه زه به په دې حواله یو خبر وکړم چې یو سړي کې ګلوکار وي او دی که پټو کې روان وي او که په هر ځای کې روان وي، خو د ده سوریلا اواز د ده سره چې کوم راګ راګني یا سر د ده چې کوم وي دا شیزونه د سره موجود دي. نو ته پوه شه چې په دې سړي کې دا کردار ژوندی دی او دا کردار د ده د دې ټولو نه زیات زورور دی او په ده باندې او د مخکې چې کوم دی مزل کوي. نو بیا مې ورپسې وروستو ډېر وخت پس نظم شروع کړو. بیا د نظم هم پته راته نه لګېده چې دا د کم هیت نظم دی. خو چې زه کله د اردو ملګرو له راغلم، د اردو ملګرو سره کښېناستم، نو په هغې کې زما استاد اقبال سکندر صاحب چې د مختلفو علمونو خاوند دی، نو د هغه نه مو څه لږه ډېره ګټه ترلاسه کړه او په هغې باندې مو د نظمونو کوشش وکړو. او انشاءالله تمه ده چې تقریبا نظمونه مې په هر هیت کې لیکلي دي او که داسې لږ ډېر رانه پاتې وي پاتې به وي، کتاب کې به راشي انشاءالله. بل په هغې کې موضوعات چې کوم دي هغه ساینسي او روحاني او په فلسفه باندې او ورسره د طب په سایډ باندې چې ما په نفسیاتو باندې کار وکړو. بل هغه ما سټوریکل وکړو، لکه سټوریکل داسې چې ما افسانوي انداز کې وکړو. او دغه یو نویوالی او دې وخته چې د نظم خو افسانه موجود وه، خو ما چونکې کوم مسلې چې نه ښکارېدې لکه فوبیا یو بیماري ده دا نه ښکارېده او دې باندې چا کار نو کړی، ما پې کار وکړو. بنتم فلسفي باندې ما کار وکړو، په نارسزم باندې مې کار وکړو، په سینکي باندې مې کار وکړو. داسې ډېرې نفسیاتي مسلې دي چې هغې باندې مونږ ما خپله ځاني کار وکړو. نو د نظم په حوالې سره چې تاسو څه اورئ نو بس کیدی شي دغه نظم وینو. یقینا نورالبصر صاحب څنګه تاسو وویل نو ستاسو ډېر ښه لیک کړی پښتو ادب کې، نوموړی شاعر یادېږئ. پروګرام کې به درنه کلامونه اورو. نو زما غوښتنه خو مینوالو غوښتنه هم د مور باره کې د نظم و، نو نظم هم را سره شریک. د مور ما سره دوه نظمونه دي. یو هغه مور نظم دی چې هغه سړه روټی چې کومه وه د کتابونو والا او دغه، بل هغه نظم دی چې هغه فقیره مور ده. نو چې د فقیرې مور ووایم که څنګه وکړم ښه د هغې نه مخکې یو دوه درې شعرونه چې ډېر مشهور هم شو چې ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه، تلوار کوه چې مرمه درنه او مرګه که نه راځې چې زمه درنه، تا که اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زه مخکې کېدمه درنه، او د وجود غوښو شابه زر مې وخورئ ګنې دا خپل اډوکې خورمه درنه. او دغه نظم به رایاد کړمه چې نور هېڅ پوهېږم نه
صرف بس دا یو خبره یو انځورګر مې په دماغ کې فنپاره جوړوي او یو نجار مې په ترخه باندې فکر تراشي پیژنګلي مې د سپېڅلې عقیدې سره کوي هغسې بیا مې احتیاج کې د یو پاکې جذبې او را په زړه کې یو کیسه د مور د ستړي ژوندون ښه مې یادېږي هغه ورځ زمانه نه هېرېږي چې د سړک په غاړه مور به مې خیرات غوښتلو او زه به سم د ځان سره په لوپټه وده کړم دواړه لاسونه به یې پورته که د خدای په نامه لږ څه خوراک کړي چې بچی راته د لوږې نه مري او په بدل کې به هر چا له جنتونه غوښته ویل به یې خدای دې د دې ټول جهان بادشاه کروره الله دې تاله بدلونه یو په سله درکړي په ما راټیټه به شوه ښکل به یې کم په دواړه مخه زما د مخ نه به یې زر زر خپلې وچې کړلې په لوپټه باندې به یې هم رانه مچان وشړل خو پولیسان هم فقیرانو پسې سم ګرځېده زه یوه ورځ د خپلې مور په غېږ کې غر کوزومه چې یو پولیس والا مې مور د ویښتو ونیوله او په شنه لخته یې بېدرېغه ګزارونه ورکړه سمه یو لخته زما ملا پورې رالې وشوله د خوبه پاڅېدم ما ورانې ورانې کړکې وکړې مور مې راجوخ کړمه سینې ته شوه په ما رحماته ما مې د مور په ترخ کې سر ورکړو د ډېرې ویرې دواړه لاسونه مې د مور نه راچاپېره کړله د مور د سترګو نه به اوښکې زما خولې ته راتلې زما وښکو باندې به راوبهېدې او یخې به شوې زه ویرېدمه رېږدېدمه هم د مور زبېرګونه چې به یې د لختې هر ګزار سره د خولې نه وتو بیا هره شپه به یې خپل ځان له ټکورونه ورکول په دغه حال کې به یې هم زما ډېر خیال ساتلو که ما میتیازې به هر څنګ ورته جولی کې وکړي هېڅ په یو حال کې د غېږې غورځولی نه یم په کومه شپه به چې زه ګرمې تبې ونیوم هغې به سمه د ازغو په سکو شپه تېره کړه نو بلا مو دیو شوې ډاکټر صاحب بلا مو دیو شو چې مور زمانه نه هېرېږي هغه زبېرګي هغه ټکور زمانه نه هېرېږي بس د یو ورک احساس مینت مې لا غوږونو کې دی هم مې د لختې چاپ په ملا پورې لا هغسې دی زه چې دا نن هم پولیس ووینم نه وویرېږم زر خپلې مور پسې اوتر اوتر نظر وګرځوم هغسې بیا زه د قربان نارې واورمه او د فقیرې مور احساس مې غېږ کې کلک ونیسي او ما به سر ته یو اواز وکړي د خدای په نامه لږ څه خوراک کوي چې بچی راته د لوږې نه مري ډېر ښکلی یقینا ډېر خوندور نظم و مینهوالو به ترې هم خوند اخیستی مونږ ترې هم خوند واخیستو بصر صاحب پروګرام کې به درنه نور کلامونه هم اورو خو د کتاب ذکر هم وکړو نو ستاسو کتاب به کله راځي زما د کتاب خو داسې حساب دی چې ما شکر دی ډېر نظمونه لیکلي دي او د غزلو مې ځان له خپل کتابونه دي ناچاپه او د افسانو مې خپل دي تحقیق مې خپل دي او د نظم په حوالې سره چې ما کوم کتاب تیار کړی دی یو په ځای دوه نو هغه به درته دا ووایم چې هغه فعلا خو مې ورته څه خیال نشته ولې چې اوس هم یو کتاب څرګنده خزانه چاپ کا ساجد محمد شایق کتاب دی او ډېر عام فهمه ډېر اسان د ماشومانو دپاره پکې علم دی د تر دې پورې چې هغه کتاب د 14 او د PhD او د MPhil هلکانو دپاره هم دی دومره اسان کتاب دی چې د شپږم ماشوم هم ویلی شي خو چې چا دغه کتاب وویل نو زما په خیال چې دا د ادب علم شو او په ادب کې به دته یو قسم تکلیف هم نی او دا خدمت انشاءالله مونږ کوو نږدې ده چې دا کتاب به راشي څرګنده خزانه او د ټولو کتابخانو کې به وي انشاءالله زما کتاب په حوالې سره چې تاسو تپوس وکړو هغه هم کوشش کومه چې لږې د ادبي ستونزې راته دي نو انشاءالله د دې نه فارغه شم نو انشاءالله چاپ کوم انشاءالله نور البصر صاحب پروګرام کې را سره خپل د زړه غزلي نظم یا را سره شریک غزل خو به درته دا ووایم چې کم یو غزل درته ووایم زوړ غزل دی چې اختر باندې بیا هغه بلا که که نشا به خپل ټول غمونه ما ته را په شا که که نشا به دا عکس دی زمونږ د شاعرانو څو ملګرو دا وګوره ما دې کې را پیدا که که نشا به نو بڼو نه دې شروع به سوده ضمیر مې ولاوه په برندو برندو سترګو مې تالا که که نشا به نو چې ته رانه خفه شوې نو ما څنګه به رضا کې چې زه درنه خفه یم ما رضا که که نشا به نو په حق او په ناحقه باندې ښه پوهېږم به سره ازار به شي خو ما د زړه دنیا که که نشا ډېر ښکلي یقینا ډېر خوندور کلام و مینهوالو
د ادبي ګلونو نننۍ مرکه کې راسره نورالبصر صاحب ناستې وکړو چې ډېر خوندور کلامونه یې راسره شریک کړه. بصر صاحب ژوند کې مو څه داسې کار کړی چې فخر پرې کولی شي؟ دا سوال خو تا په اول ځل وکړو، دا چېرته مخکې چا نه و کړی. او ما به په ژوند کې دومره نر سړی نه یم چې ما به په ژوند کې داسې د نرتوب کار کړی وي. دغه یو دا چې نن ته راغلی او زموږ نن میټینګ دی، دغه یو خدمت چې دا ټول ولس په یو پلیټفارم باندې راغونډ شي، د سیاست نه بالاتر د هر څه نه بهر د خپلو مفاداتو د اقتدار او د انتخاباتو د پارټي پالیټکس لکه د سیاسي چې کوم ګوندونه دي او دا خلک یې تقسیم کړي دي، نو په دغه سلسله کې زما دې خلکو ته خواست دی چې زه په خپله هم لګیا یم که دغه لږه ډېره منډه کومه، زه وایم زما مشري وکئ، ما نه مخکې شئ، دې قوم له خدمت وکئ. دا قوم ډېر په سختو ورځو کې دی، دې قوم باندې ډېرې سختې ورځې را روانې دي. د شعر نه به څه جوړ کړمه یا به زه چاله څه نور ورکړمه، خو دغه د لاس په منډه ده که دا قوم راغونډېږي نو زمونږ یو منډه روانه کړې ده، تحریک ورته خلک وایي که څنګه کاروان په نوم باندې، او دغه ولس دې پېښور ته راغونډول دي. او که د بجلۍ مسلې وي پکې، که هر څه مسلې وي چې موږ د یو حجرې په شکل کینو او د خلکو ته پیغام هم دی زما له طرفه چې د خلکو ته دغه ورکو مخه ورکو، او چې د چا څه حق وي چې هغه حق په خپله واخلي، او چې د چا حقونه وي چې د نورو خلکو له موږ حقوق ورکو. د امت مسلمه دپاره په کار راشو، پښتنو دپاره په کار راشو. په دغه سلسله کې ګرځمه، په دغه مې که یو کار روان وي دغه به وي انشاءالله. ښه سوچ دی بصر صاحب، ډېره مننه م کو پروګرام کې را سره شرکت کولو. په پروګرام اخیره کې مینوال له څه پیغام ورکولې، خپل څه یو کلام را سره بل شریک کړو، ډېر به خوشحال شو. یو دوه شعره به درته ووایم چې چا ویل ستا غونته کې خوار دا جهان چرته پرېږدي، دا ستا کچک وربسیلی او باران چرته پرېږدي، ګرانه څه کې ناممکنه ده چې بیا به راشي هغه سپوږمۍ زما دپاره اسمان چرته پرېږدي. ما به پرې ډېر څه ولیکلي او شاعر به ومه، اشنا په مخ باندې شیندلي زلفان چرته پرېږدي. او یو اخري شعر دی چې مور مې ویل چې دا بسر به مې اوس لوی عالم و، خو ځواني مرګ دغه بدبخته جانان چرته پرېږدي. مننه. ډېره مننه م کو بصر صاحب، مینوال له څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل. پیغام دا دی چې خپل ځانونه په خپله پیژنده او د یو بل نه د یو بل قد منو ده، یو بل به منو، او که مونږ د یو بل نه ځان غټي صابونو مخکې نشو تللی، د دې نقصانونه مونږ ولیده او دا نقصانونه زمونږ په وړاندې دي. مونږ د ټولو نه وروستو په دې وجه روان یو چې څه رښتیا دي هغه راته چا دروغ کړي دي، او چې څه دروغ دي هغه راته چا رښتیا کړي دي. نو مونږ په غلط فهمۍ کې ژوند تېر کړو، که 50 کاله دی او که 50 کاله دی، داسې چټي تېر شو. د دې دپاره په کار ده چې مونږ د یو بل قد ومنو، یو بل ومنو چې چا په وخت له څه کار کړی دی باید چې هغه خلک مونږ ونازو، او دا ده چې د ادب په ځمکې نازو، که ولسي څه اړخونه دي په دغه طرفونو باندې. نو زما قوم ته پیغام دی چې یو بل ومنئ، که یو بل ونه منئ ورک به شئ. ډېره مننه بصر صاحب. د ننني پروګرام میلمه نورالبصر بصر صاحب، انشاءالله بیا به هم راځو. زموږ ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کوي. خپل رور انضمام ما سره میلمه بصر صاحب، خپل کیمرامین اختشام خان له ورکې اجازت د لوی الله په امان.